دا هر څه د خلکو لپاره، هغه ځواک چې د سر په بیه د اور له لمبو د خلکو مال او پانګه ژغوري. دا د کونړ ولایت د اطفایې امریت هغه عصري وسایل او تجهیزات دي چې پر مټ یې ځواک چټک او پر وخت د زیانونو مخه نیسي. د کونړ اطفایې امریت مسؤلین وایي چې یوازې سږ کال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ګډو پیښو مخنیوی کړی دی چې د خلکو د میلیونونو افغانیو د زیان مخه یې هم نیولې ده. چې هر څه رقم مشکل د ملګرو ته پیدا کیږي، ملګري بالته ورځي اور به خاموش کوي، نجات به ورکوي، انشاءالله خامخا به ورکوي. د ډریورانو ته مې یو دا خواهش دی چې کله چې اور لګېده اطفایه بازار ته راوتله، نو زمونږ د وینا نه زمونږ د غوښتنې نه علاوه باید چې دا ډریوران دا لاره موږ ته صفا کړي او موږ خپل ځای ته رسیدګي. په کونړ ولایت کې روان کال کې تقریبا 14 د اور لګېدنې حادثې مخې ته راغلي، حدود د 2 میلیونه افغانو خساره لرو. موږ همدغه شانتي بیا نجات په بخش کې چې د تقریبا 3 میلیونه څه د پاسه تقریبا په دې حدودو کې نجات دی چې د خلکو مالونو ته نجات ورکړل شوی دی. 24 ساعته د پیښیدونکي غمیزې د صحنې په انتظار مجهز، منظم او تیار سئ تر هغې سیمې چې زیان یې تر ډیره ولس ته وړي. دغه ځواک اوس د تیر په توپیر له وسایلو نیولې تر وسایطو ځان مټور بولي. د سر په بیه د زړورتیا یو ښکاره دلیل دوی په هغه سرو لمبو کې د ژغورنې عملیات ترسره کوي چې په کنټرول کې ولس ناتوان او سترګې دوی ته وي. چې هر قسمه پیښې په کونړ کې رامنځته شوې دي، په وخت او زمان سره زموږ پرسونل او موږ رسیدګي کړې ده. اور هم په هماغه دقیقه کې له منځه وړی دی او د خپل کونړ ټول ولس ته دا اطمینان ورکوم چې د اطفایه امریت پرسونل مسلکي پرسونل دی. تقریبا په مدت د 1 کال 6 میاشتني مسلکي کورسونه ویلي دي. موږ سره ساته آماده یو چې کوشپه یو ورځې کومه وظیفه پیدا شي، موږ آماده یو خپل هیوادوالو په خدمت کې یو. او کله چې ازه کې کوغه په پیخه په غر کې کو په اواره کو په کله کې کار ځکه چې موږ خپل رسیدګي کوو، خپل آماده یو. اسداباد ښار له غیر پلاني خو یو له آبادو ښارونو دی چې سړکونه یې تنګ او ګڼه ګوڼه زیاته ده. که څه هم تازه د ماسټر پلان د تطبیق هڅې پیل شوي، خو ګڼو سیمو کې پیښو ته د اطفایې رسېدنه ښایي د اور وژنې هڅې ناکامې کړي. دوی د دغې ادارې له شته خدماتو خوښ دي، خو د لارو پر پراخوالي ټینګار کوي، هغه څه چې ولایتي مسؤلین یې ډاډ ورکوي. د وروستیو کې چې کومې پیښې شوي هغوی ته خو په منظم ډول باندې په ښه وخت رسېدلي دي. خو زموږ د دولتي چارواکو نه او خاص کر د امارت اسلامي د ټولو مسؤلینو نه د زموږ دا درخواست دی هغوی ته چې دغه شبکه او دغه لا پیاوړي کړي چې یاره په کوم ځای کې داسې واقعه کېږي، اور لګېږي، د اطفایه والا چې په ګڼ تعداد باندې وسایلو سره برابري چې په صحیح توګه باندې هغې ته رسیدګي کوي. د حکومت همدغه غوښتنه ده چې دغه د ښاري ماسټر پلان تطبیق کړي تر څو دغه سړکونو پراخوالی راشي او د اطفایې والا خدای ناخواسته کومه پیښه کېږي اطفایې والا په اسانۍ سره په هغه موقع ته ځان رسولی شي. خو دغه رقم سړکونه تنګ وي او ماسټر پلان تطبیق نه شي نو اطفایې والا خدای کې موږ هم نشو بللی. د مسؤلانو له قوله د اطفایې دا ځانګړی ځواک اوس له مسلکي اړخه په پوره معنا روزل شوی او ان داسې وسایل هم لري چې سیندونو او څاګانو ته لوېدلي په بیړني ډول وژغوري. خو دوی له خلکو غواړي چې پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي. میوند سالارزی، هوریت راډیو، کونړ.